15 سوالونه او د هغې جوابونه. اولنی سوال: آیا په برس استعمال باندې روژه ماتیږي او که نه ماتیږي؟ که څوک جنوب شي، شیطان یې وغولوي او اودس پرې واوړي، غټ اودس، نو روژه یې څنګه شوه؟ روژه یې صحیح ده او که صحیح نه ده؟ چکک اچول دا څنګه دي؟ که په سترګه کې، که په غوږونو کې او که په پزه کې؟ همدارنګه غرغړه کول دا څنګه دي په رمضان کې؟ که څوک غرغړه وکړي یا پزه کې اوبه ډېرې کش کړي، دا صحیح دي او که صحیح نه دي؟ همدارنګه په پیچکاري باندې روژه ماتیږي او که نه ماتیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې زه نن تاسو ته جوابول غواړم. اولنۍ پوښتنه د برس د استعمال په اړه باندې ده. آیا په برس استعمال باندې روژه ماتیږي او که نه؟ یو خو خالی برس وي، په هغه باندې خو بالکل نه ماتیږي، خو البته که تاسو کریم ورسره استفاده کوئ نو بیا احتیاط پکار ده. که دا چې احتیاط وشي، یعنی دا کریم استعمال نشي کله چې تاسو روژه وئ. مخکې د دې نه چې پیشلمی بند شي، یعنی اذان نه یو 15 دقیقې وړاندې، 2-3 دقیقې وړاندې تاسو کوشش وکړئ چې برس او کریم استعمال کړئ. ټوله ورځ به بیا تاسو بېغمه یئ او مطمئن به یئ. نو دا بهترینه یو مشوره ده چې زه خپله په دغه باندې عمل کوم. نو که چېرته تاسو هم دغه رقم وکړئ دا به بهتره وي. بیا هم که چېرته څوک کریم او برس استعمال کړي چې ستوني ته خوند ونه رسېږي، پروا نه کوي، بیا هم روژه صحیح ده. خو که ستوني ته خوند ورسېده، د کریم خوند او مزه ورسېده، نو بیا تاسو پوه شئ چې روژه مو خرابه شوه، روژه مو ماته شوه. نو د دې په خاطر باندې دا بهتره ده چې مخکې له دې نه چې تاسو روژه شروع کړئ دا استعمال کړئ، نو ټوله ورځ به بیا تاسو مطمئن اوسېږئ، غاښونه او خوله به ستاسو پاک وي. د دې پر ځای باندې که چېرته تاسو له مسواک نه فرضاً تاسو نه برس او کریم پاتې شو، استعمال هم نه کړ، نو بیا بهترین آپشن ستاسو لپاره مسواک ده. مسواک هم ثواب لري، هم ورباندې روژه نه ماتیږي او هم به ستاسو خوله او غاښونه دا صفا کیږي. صحیح شو؟ هم سنت طریقه ده چې څوک مسواک وهي. له برس او کریم استعمال نه هم شاید د دې مسواک استعمال ډیر مفید او ډیر ګټور وي، هم دینی لحاظه او هم طبي لحاظه. خرازو دې ته چې که څوک چېرته په رمضان کې جنوب شو نو څه به کوي؟ نو که چېرته یو نفر په خوب کې ویده شو او په خوب کې ورته احتلام وشو، غټ غسل پې واورېد، هېڅ خبره نشته، دا ګناهګار نه ده. ځینې خلک دا ورته یو غټ تشویش، بس میسیجونه کوي، پیغامونه کوي چې روژه مې څنګه شوه او دا خو زه ګناهګار شوم. نه، چې یو څه شی ستاسو په وس او توانمندي کې نه وي که نه، نو تاسو ولې اسلام په هغه باندې راونیسي؟ الله جل جلاله په نسبت باندې تاسو ګناهګار نه یئ. نو په دې اړه تاسو ډیر تشویش مه کوئ، ډیر غم مه کوئ. څنګه چې راپاڅېدلی هېڅ خبره نه ده، ستاسو روژه اوس هم صحیح ده، په خپل ځای باندې ده، بالکل روژه مو صحیح ده. ځکه د دې روژې لپاره پاکوالی داسې شرط خو نه ده که نه، نو ستاسو روژه صحیح ده. تاسو به غسل وکئ، اوبه لامبئ او مونځ چې تر څو درنه قضا نه شي. صحیح ده انشاءالله. یا مثلا په شپه کې چا یو ځایوالی وکړو له خپلې ښځې سره او ورباندې سحر شو، پیشلمی وکړئ یا پیشلمی نه وکړئ، ورباندې سحر شو، اذانونه وشو، سحر وخت شو، هېڅ خبره نه ده. ستاسو روژه صحیح ده چې د جنابت په حالت کې شروع شوه، خو دا تاوان نه ورته کوي. ستاسو روژې ته هېڅ کوم تاوان نه ده رسېدلی. بس ولامبئ او غسل وکئ، بس ستاسو خپلې روژې ته څه ورکوئ؟ ادامه ورکوئ. نو د ورځې په جریان کې که څوک جنوب شو دا پروا نه کوي، خپلې روژې ته ادامه په عادي ډول باندې ورکولی شي، د ده روژې ته کوم تاوان نه ده رسېدلی. مګر که څوک قصدن ځان جنوب کړي، هغه بېله خبره ده، هغه باندې هم سړی ګناهګاره کېږي او هم یې ورباندې روژه ماتیږي. نو تاسو احتیاط وکئ چې قصدن څوک جنوب نشي. خو که په خوب کې څوک ویدو او جنوب شو، هغه پروا نه کوي، روژه یې صحیح ده. د چکک قطره په دې باندې روژه ماتیږي او که نه ماتیږي؟ په دې باندې روژه نه ماتیږي، ځکه دا خوراک او څښاک خو نه ده که نه. خصوصا کله چې تاسو دا په سترګه کې استعمال کوئ یا رانجې استعمال کوئ یا چکک په سترګه کې واچوئ یا په غوږ کې واچوئ، نو هغه مستقیما نه معدې ته رسیږي او نه کوم اثر په ستوني کې څرګندېږي. نو په دې سره ستاسو هېڅ کوم تاوان روژې ته نه رسیږي. البته دومره ده چې د پزې په چکک سره باید احتیاط وشي، ځکه پزه کې چې چکک واچول شي که نه، د هغه خوند او ذایقه اکثره ستوني کې ښکاره کېږي او څرګندېږي، ستوني ته رسېږي. نو دې سره باید تاسو احتیاط وکړئ. که چېرته ستاسو چکک د پزې چکک و، نو بیا کوشش وکړئ مې اچوئ، ځکه چې هسې نه چې ستوني ته مو د هغه خوند ورسېږي، نو بیا به دې سره ستاسو هغه روژه خرابه شي.
پېشلمي وخت کې واچوئ، د تراویح وخت کې واچوئ، که نه ماخستن کې واچوئ، د روژه ماتي وخت کې دغه چکک د پزې استعمال کړئ. دا به بهتره تاسو لپاره تر څو ستاسو روژه خرابه نه شي. اما د سترګې او د غوږونو چکک چې د هغه پروا نه کوي، د ورځې تاسو هم استعمالولی شئ چې ضرورت وي، هغه نه ستوني ته رسېږي او نه په هغه باندې روژه ماتېږي. غرغړه کول یعنی خوله په اوبه کې اچول، غرغړه چې څوک کوي که نه، یا بعضې خلک مالګه غرغړه کوي، یا بعضې دواګانې دي چې د ستوني په خاطر باندې غرغړه کوي، یا په غسل کې اودس کې بعضې خلک عادت دي چې هغوی غرغړه کوي. نو په رمضان کې غرغړه کول دا منع دي. نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې هم فرمایلی دي، څوک چې اودس کوي یا عام طور باندې غسل کوي نو باید غرغړه وکړي او پزه کې اوبه هم کش کړي. د حدیث مفهوم ده. مګر هغه کې دا خبره کړې په آخر کې الا ان تكون صائما، مګر کله چې ته روژه دار یې. نبی علیه الصلاة والسلام یو نفر ته معلومات ورکړي، صحیح شوه، نو ورته وایي چې ته کله روژه دار وې نو بیا به غرغړه نه کوي، ځکه چې بیا هلته به ستا اوبه تېرې شي که نه. نو که تا باندې غسل واوښته، غټ غسل، نو بیا مهرباني وکړه کله چې تا داسې وخت کې دا غسل کو چې ته روژه دار وې، بس نور غسل وکړه، خوله پزه ومینځه، خو اوبه مه کش کوه پزه کې ډېرې، صحیح شوه، پزه مه ترخوه، همدارنګه غرغړه مه کوه. دا په تا باندې نشته ځکه ته روژه دار یې اوس. خو له روژې نه علاوه چې کله ته روژه دار نه وې او تا غسل کو یا د اودس کو او غرغړه دې وکړه یا د اوبه پزه کې کش کړې، نو هغه پروا نه لري. صحیح شوه. اخرنۍ او مهمه خبره چې ځینې ځوانان موږ ته رالیږي او هغوی پوښتنه کوي، انسان د کله ناکله مریض شي او تکلیف ورته پیدا شي، یا دردونه ور باندې راشي، یا په غاښ باندې درد شي، یا په بل کوم ځای باندې درد شي، نو دوی وایي چې موږ څه وکړو، دوا وخورو او که نه، او که پیچکاري وکړو نو هغه څنګه ده. نو د حل لارې بهترینه دغه پیچکاري ده. تاسو د درد پیچکاریانې کولی شئ، انسولین او پنسولین وغیره ورته وایي. دا که تاسو وکړئ په دې باندې ستاسو روژه څنګه ده نه ماتېږي، هېڅ خبره نشته، ستاسو روژه بیا هم صحیح ده. صحیح شوه. هغه که په غوښه کې وي او که په رګ کې وي دا پروا نه کوي، ځکه دا درد پیچکاري ده او دا نه ستاسو معدې ته رسېږي او نه هم په دې باندې روژه ماتېږي. البته که چېرته دا پیچکاري د تغذیې پیچکاري وه، ځینې پیچکاریانې داسې دي چې ضعیفانو ته یا بعضې مریضانو ته ورکول کېږي، هغه عیناً د خوراک کار کوي. صحیح شوه. لکه انسان چې خوراک کړی وي، انسان تغذیه کوي، انسان قوي کوي، انسان ته انرژي ورکوي، نو هغه پیچکاري که څوک وکړي په هغه باندې بیا روژه ماتېږي. همدارنګه سیروم شو، سیروم خو ډېر غټ شی ده، نو چې انسان تیر کړي مکمل ورسره تغذیه کېږي. صحیح شوه. خوراک ته بیا ضرورت هم نه پېښېږي، نو سیروم مه تېروئ، مګر که اشد ضرورت او له دې نه سیروم نه علاوه ستاسو علاج نه کېده، بس صحیح ده، بیا خو مجبوري ده سیروم تیر کړئ، د دغې روژې آینده کې به بیا تاسو قضایي راوړئ. صحیح ده. انشاءالله د دې سیروم نه او د تغذیې د انرژي له پیچکاري نه علاوه په نورو پیچکاریانو باندې روژه نه ماتېږي. هیله ده چې ما به تاسو ته دغه 5 پوښتنې جواب کړي وي او تاسو به ورباندې پوه شوي یئ. چینل در سره سبسکرایب کړئ، د نورو خو ویډیوګانو په تمه اوسئ. ډېره مهرباني.